بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو شاګردانو، نن زمونږ موضوع ده د نیمکۍ فني او فکري جاج. د نیمکۍ د فني او فکري جاج نه وړاندې تاسو د ټپې فني فکري جاج وکتو، دغه رنګ د چاربیتې فني فکري جاج مو وکتو. نن د نیمکۍ چې کومه د ولسي ادب یو صنف دی، یو ډېر زړه راښکون لري، ډېر زیات اثرناک او مؤثره صنف دی. مونږ عموما نیمکۍ په عامه توګه د سندرې په نوم پیژنو چې دا سندره ده. خو نیمکۍ خپل یو ځانګړی حیثیت لري، خپل یو فني جوړښت دی د هغې، او خاص موضوعات دي چې په نیمکۍ کې ځایولی شي. نو راځئ چې په شریکه باندې دغه مطالعې طرف ته لاړ شو او نیمکۍ وپیژنو چې نیمکۍ د فن په لحاظ او د فکر په لحاظ باندې څه خصوصیات لري. نیمکۍ هم د پښتو د ولسي ادب یو بل ډېر خوندور او په زړه پورې صنف دی. د نورو ولسي اصنافو په رنګ دا صنف هم د پښتنو زړه ته ډېر نږدې دی، خصوصا دا زنانو سره منسوب دی. زنانه دا اکثر د واده ښادۍ په موقع وایي. په دې کې اکثر ټپې ویلې کېږي، کوم چې عموما رزمیه، بزمیه او عشقیه قسم موضوعات لري. محترم فارغ بخاري صاحب د دې صنف د فني هیت په حواله لیکي: نیمکۍ د پښتو په ولسي سندرو کې د ټولو نه آسان صنف دی. دې ته که موږ د لنډۍ یعنی ټپې ترقي یافته شکل ووایو نو غلطه به نه وي. د دې په تکنیک کې د لنډۍ یعنی ټپې په شان وړومبۍ مصرع لنډه وي. دا وړومبۍ نیمه مصرع څه ته چې د نیمکۍ سر ویلی شي، په ټوله نیمکۍ کې یو شان بیا بیا راوړلی شي، او د هرې دویمې پوره یا اوږدې مصرعې نه وروستو د دې تکرار کولی شي. دویم فرق یې دا دی چې په نیمکۍ کې قصه یا واقعه بیانولی شي، او دا د ابتدا نه تر اخره یو مربوط نظم وي. دا عموما د رقص یعنی ګډا سره ډیر سړي او ښځې په شریکه وایي، یا صرف زنانه وایي. ټپه اکثر په انفرادي توګه ویلی شي او نیمکۍ په اجتماعي توګه باندې ویلی کیږي. دا د زنانو د خوښې صنف دی. دا هغوی همیشه د ګودر په غاړه د میچنې کولو په وخت، په پټو کې د ساګونو کولو په وخت، او د واده ښادۍ په موقع د کورس په شکل کې وایي. او هغه داسې چې یوه زنانه یې وړومبۍ مصرع وایي او نورې ټولې ورله په دویمه مصرع کې جواب ورکوي. بیا په آخره کې ټولې په شریکه د نیمکۍ سر یو یا دوه ځله تکراروي. لکه د مثال په توګه دغه نیمکۍ: زما زړګی کوي دردونه، خیر خورې ولې، د اشنا غم را باندې زیات دی، مړه به شمه، خیر خورې ولې، ته په بستر کوي خوبونه، خیر خورې ولې، زما په مخ کې اوښکې لارې جوړوینه، خیر خورې ولې، ستا په فرقت مې زړه قلم شو، خیر خورې ولې، لکه لوی غر چې زلزلې چولې وینه، خیر خورې ولې، چې اول مرګ وې بیا ژوندون وې، خیر خورې ولې، چې را معلوم وې د پردو خپلو نیتونه، خیر خورې ولې. نیمکۍ ته نیمکۍ په دې وایي چې د دې سر د ټیپ مصرع نیمه مصرع وي. لکه څنګه چې موږ په ټپه کې ویلیو چې ټپې ته لنډۍ هم وایي، او لنډۍ ورته په دې وجه وایي چې د دې یوه مصرع لنډه وي. همدغه تکنیک، همدغه وجه د نیمکۍ د صنف د نوم هم دی چې نیمکۍ ته نیمکۍ په دې وجه وایي چې په دې کې یوه مصرع نیمه وي، نو د دې وجې نه دې ته نوم نیمکۍ ورکړی شوی دی. نیمکۍ ته نیمکۍ په دې وایي چې د دې سر د یعنی د ټیپ مصرع نیمه مصرع وي. د هغې هم مطلب نیم وي، یعنی پوره مطلب نه واضح کوي. په اصل کې دغې نیمې مصرعې ته نیمکۍ وایي. دا ټول ټال صنف دی، دا یې هیت دی، نور تعلق یې د ویلو سره دی، ځکه چې دا سر د ټپې نه پس ویلی شي. دوه کسان یې کم از کم ویلو دپاره ضروري دي. یو کس د نیمکۍ سر وایي او دویم کس ورسره ټپه کوي.
یوه بله مشهوره نیمکې د مثال په توګه وګورئ، زه په چغو چغو جاړم ولې خانه ولې، زما د مینې په کور ورو لګېدونه ولې خانه ولې، زه چې پیدا شوم په جړا شوم ولې خانه ولې، په دنیا خور نصیب به کوم ځای ټولومه ولې خانه ولې. محترم عبدالحلیم اثر افغاني مرحوم د نیمکې په حق لیکي چې څوک یو کسر یعنی مطلع یا سر ووایي بیا ورپسې یوه لنډۍ یعنی ټپه ووایي او بیا ورپسې کسر یعنی سر مطلع واړوي، بیا بله لنډۍ ووایي او بیا ورپسې کسر یعنی سر یا مطلع واړوي، نو دغه شان د دې لنډو یعنی ټپو نه یو زړه راښکونکی غزل شان جوړ شي. دې ته نیمکې په دې وایي چې د نیمکې هر یو شعر دوه ټوټې وي، یوه یې د لنډۍ یوه مصره وي او بله ټوټه یې د کسر یعنی سر یا مطلع دویمه برخه وي. په محاوره کې کومه لنډۍ یعنی ټپه چې د نیمکې د مطلع سره ویلی شي هغې ته ټیکې وایي. د مطلع د دواړو مصرو په منځ کې د لنډۍ یعنی ټپې وینا ته ټیکې وراچول وایي. د نیمکې چې کومه وړه مصره ده او کومه اوږده مصره ده، د دې په منځ کې چې بیا مونږ وروستو ټپې ور شاملو، نو دغه ټپې ته ټیکې ویلي کېږي او دغې ټپې ور شاملولو ته ټیکې ور اچول وایي. د نیمکې د سر ذکر وشو، خو راځئ چې اوس وپېژنو چې د نیمکې سر څه ته وایي. دغه سر عموما یو بیت یعنی دوه مصرې دي. دا دوه مصرې اگر چې په قافیه کې سره یو شان نه وي، یعنی د مستضعف په شکل اولنۍ مصرې اوږده او دویمه لنډه وي، او عموما وړومبۍ مصرې 14 سېلابه او دویمه 7 سېلابه وي. دا د یوې نیمکې سر دی. دغه سر وګورئ، سرکې پیزوان دی په کنډو ختلی نور دی، چا وی چې مازیګر دی. اوس دا نیمه مصره په ځینو نیمکو کې مخکې راځي او په ځینو نیمکو کې وروستو راځي. نو په دې کې دغه د نیمه مصره چې دی څه ته چې د نیمکې سر ویلی کېږي هغه وروستو دی، خو دې دواړو مصرو ته به مونږ د نیمکې سر وایو. سرکې پیزوان دی په کنډو ختلی نور دی، چا وی چې مازیګر دی. په دې کې عموما ټیکې به هغې ته وایو کومه چې ټپه ده، په دې کې زه لکه یوه ټپه ته وګورئ چې ټیکې په توګه سپکارېږي به، هغه دی په ګودر جنګ د جینکو دی، پورې را پورې په منګو ویشتل کوینه. دا ټیکې به مونږ لګو څنګه په دغې نیمکې کې، نو راځئ چې د وینا طریقه یې هم زده کړو. په ګودر جنګ د جینکو دی، چا وی چې مازیګر دی، پورې را پورې په منګو ویشتل کوینه، چا وی چې مازیګر دی. تکرار: سرکې پیزوان دی په کنډو ختلی نور دی، چا وی چې مازیګر دی، چا وی چې مازیګر دی. نو اوس تاسو وکتل چې نیمکې سر صحیح هغه سر څنګه و، بیا ټیکې څه ته وایو یعنې کومه لنډۍ یا ټپه چې مونږ په نیمکې کې ور استعمالو، او د هغې د وینا طریقه هم تاسو وکتله چې بیا نیمکې کې دا ټیکې چې ور واچولی شي نو د هغې د وینا طریقه به څنګه وي او د هغې سر به دوباره څنګه په تکرار راځي. په اصطلاحي توګه نیمکې عموما په دوه برخو کې ویشلې کېږي. لومړنۍ برخه هغه نیمکې کومې چې خالص په اتڼ کې ویلی شي، دا د اتڼ د سر په نامه یادولی کېږي. یعنی د اتڼ چې کومه موسیقي ده او په هغه موسیقۍ کې چې کوم سندره ویلي کېږي نو هغه د اتڼ سر هغې ته ویلي کېږي او دغه هم نیمکې ده بنیادي طور. لکه دا یو نیمکې تاسو وګورئ چې په اتڼ کې به تاسو اورېدلي هم وي: خوب خوب دې وړینه، چا ویشتلی یې زما بې غوره یاره، خوب خوب دې وړینه، د جفا داغ مې دې په زړه دی، خوب خوب دې وړینه، په تور لحد کې به خیرې درته کومه، خوب خوب دې وړینه. دغه رنګ په اصطلاحي توګه چې کوم دویمه برخه کې ویشلې کېږي نیمکې، نو هغه دی هغه نیمکې کومې چې په اتڼ کې نه راځي، دې ته صرف سر یا نیمکې ویلی شي، یعنې دا به ساده نیمکې وي. هغه د اتڼ سر و او دا به ساده نیمکې وي. لکه د مثال په توګه دغه نیمکې: خانه جار دې شم جار دې شم جار، مسافر رب دې راوله میلمه یاره، په مسافرو مې زړه نه سو، خانه جار دې شم جار، اوس مې پې سوځي
چې پتن مسافر شومه خانجار د شمجار. د نیمکۍ په حواله باندې ښاغلی ساجد شایق په خپل کتاب څرګنده خزانه کې لیکي دا روماني صنف دی. دا کله کله د دوو سندرغاړو ترمنځ د سوال و جواب کار هم ورکوي. دغه دوران کې یو سندرغاړی د نیمکۍ سر وایي او بل ورپسې نوې میسره وایي. دې سره د نیمکۍ مزه نوره هم زیاته شي. ځینې نیمکۍ د میسرهیزې سندرې سره نږدېکت لري. د نیمکۍ په هکله د محققینو یعنی څېړنکارو خیالات یو شانتې نه دي. د خپلې سادګۍ او سلاست په وجه دا صنف که یو خوا دلربا دی نو بل خوا خوشربا هم دی. اوس راځو د نمونې په توګه د څو مشهورو نیمکو بیلګې دلته شاملوو ستاسو دپاره چې تاسو د نیمکۍ دغه صنف مزید هم وپېژنئ. ادکې مورې ماڼو لزمه د سمکنو توتان ګلی وهلي دینه ماڼو لزمه د توتو پاڼې مې خوراک وې ماڼو لزمه ادکې مورې ماڼو لزمه دلبره مه وې د موزي د کور غمونه ماڼو لزمه. یا دا نیمکۍ بند کړه تاویزونه لیلا سپینې روپۍ دې په اوربل وهي ټالونه لیلا بند کړه تاویزونه لیلا. اسمان ته لار د خطو نشته لیلا بند کړه تاویزونه لیلا مجنون لیلا په عشقۍ ختلي دینه لیلا. یا دا بله نیمکۍ توره بارام خانه نوابه سڼې دې غوړې که چې باد یې رپوینه نوابه که دې په جنګ کې بری راوړو نوابه توره بارام خانه نوابه سپینه خولګۍ به په انعام کې درکومه نوابه توره بارام خانه نوابه سڼې دې غوړې که چې باد یې رپوینه نوابه. د دې زده کړې حاصل دا لیکچر د نیمکۍ د صنف په حواله باندې و چې د ولسي ادب کې چې څونه اصناف دي په هغې کې د نیمکۍ صنف څه ځانګړي خصوصیات لري د فن په حواله او د موضوع په حواله باندې هم. هیله لرم چې د دې لیکچر نه به تاسو زده کړه کړي وي او اوس په تاسو د نیمکۍ صنف پیژنئ. دغې ته به صرف سندره نه وایه بلکې چې کله یې هم واورئ نو د نیمکۍ په نوم باندې به یې یادوئ. چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ کور مو ودان.